شراب په اسلام کې ولې حرام دي؟ د شرابو تاریخ په اسلام کې څه دی یا په اسلامي دور کې څه دی؟ فاجتنبوه لعلکم تفلحون. په فاجتنبوه ټکي باندې حرام کړل شول شراب، او د دې نه وروسته شراب د تل لپاره په مسلمانانو باندې منع. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د نن ورځې موضوع ده زمونږه شراب په اسلام کې ولې حرام دي. د دې په تاریخي برخه باندې، د نصوصو په برخه باندې، په اوسني علتونو باندې، په معاصرو ازرارو باندې، په دې ټولو باندې مختصر بحث کوو. اول به دا ووایو چې د شرابو تاریخ په اسلام کې څه دی یا په اسلامي دور کې څه دی. کله چې اسلام نوی راغی په عربو کې، عربو په دې وخت کې ډیر زیات ناوړه عادتونه او کلتورونه درلودل، لکه د نجونو ژوندي ښخول، په بازارونو کې نجونې پلورل، ظلم کول، هغلته د خدایي او د بت پرستۍ او مختلف جاهلیتونه موجود وو. د دې ترڅنګ یو بل رواج د دوی چې وو، چې په دوی کې ډیر زیات عام و، هغه د شرابو د څښلو و. تر دې حده پورې چې دوی به د سهار او د غرمې او د ماخوستن شرابو ته ځانګړي نومونه درلودل. نو د همدې نه معلومیږي چې دوی ډیر شراب څښل. نو اسلام چې څومره بد رواجونه چې د انسان د فطرت خلاف دي، د هغې ممانعت په تدریجي ډول سره شروع کړلو، تر دې چې نقطه شرابو ته راورسېدله. د شرابو د ممانعت حکم په قرآن کریم کې په سورة بقره کې په 219 آیت کې د لومړي ځل لپاره په دې الفاظو باندې راغلی: یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اثم کبیر الى اخره. په دې لومړي حکم کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل شو چې دوی تا نه د شرابو او د جوارۍ یا قمار په هکله پوښتنه کوي، نو ته دوی ته ووایه چې دا دواړه غټه ګناه ده. په لومړي حکم کې فقط همدغومره حکم راغی او دې کار ته ګناه وګڼل شوله، خو صحابه د الله احکامو ته منتظر ول او هغوی دا ګمان وکړو چې دا تر اوسه په صراحت سره نه دي منع شوي، خو بیا هم بعضو خلکو دغه د خپل رواج او عادت مطابق استعمالول. تر دې پورې چې ورځ یوې ډلې د صحابو کې یو کس شراب څښلي ول، او د هغې نه وروسته چې د لمانځه وخت راغی، نو دا په لمانځه ودرېدو، بیا په لمانځه کې دی غلط شو، تر دې چې دوم حکم راغی د سورة نساء په 43 آیت کې چې الله رب العالمین دوی ته وویل چې یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى. الله رب العالمین وویل، امر وکړلو چې تاسو لمانځه ته مه نږدې کېږئ کله چې تاسو شراب څښلي وي یا نیشه وئ. د دې نه وروسته د صحابو ترمنځ یو بحث غلی موجود و، تر دې چې چا به ویل چې شراب حرام کړی شوي دي، او چا به ویل چې تر اوسه پورې قاطع امر نه دی شوی. تر دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مجبور شو او دعا یې وغوښتله. دعا کې ویل چې یا الله، که چیرې شراب حرام کړی شوي وي، نو په قاطعیت سره د تفصیله یو امر راواستوي، تر دې چې الله رب العالمین دریم حکم را نازل کړلو چې په سورة مائده کې 199 آیت دی. الله رب العالمین صحابه کرام او ټولو مسلمانانو ته وایي: یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. په فاجتنبوه ټکي باندې حرام کړل شول شراب، او د دې نه وروسته شراب د تل لپاره په مسلمانانو باندې منع شول. تاریخ لیکي چې کله دا حکم نازل شو، که د چا په لاس کې د شرابو پیاله و، پیاله یې کېښوده، چې د چا په خوله کې شراب ول توی یې کړل، چا چې تیر کړي ول هغې له دې ویرې چې ګواکې د شرابو د حکم ممانعت د دې نه مخکې راغلی ده، نو ګوتې یې په خوله کې واچولې، کوشش وکړو چې هغه بیرته راوباسي. او دا د مسلمانانو د هغې وختي کیفیت و چې کله به کوم حکم نه دوی منع کړه شول، هغه کار به یې په هیڅ قیمت باندې هم نه کولو. نو په اسلام کې په تدریج سره شراب په 3 مرحلو کې، او بعض علما وایي چې په 4 مرحلو کې شراب حرام کړی شوي دي. دا چې اسلام د انساني فطرت سره مناسب دین دی، هر هغه څه چې د انسان لپاره تاوان لري الله ورته حرام ګرځولي دي، او هر هغه څه چې انسان ته ګټه لري د هغې اجازه یې ورکړې ده. نو همدغه
نو همدغه رنګه په نورو ادیانو کې هم که هغه منسوخ دینونه دي او که باطل دینونه دي هغوی شراب منع ګرځولی دي. په بایبل کې یا په انجیل کې هم د شرابو ممانعت موجود دی. همدارنګه په بودایزم کې چې دوی د بودایزم یو مذهبي کتاب دی مسمریتی په نامه باندې هغلته د حرمت ترڅنګ ډیر شدت ورسره کړی دی او په دې کې کتاب کې ویلي دي چې هر هغه څوک شراب چکي هغوی سره نکاح مه کوئ، هر هغه څوک شراب چکي هغه له وطن نه خارج کوي، هر هغه څوک چې شراب چکي هغه سره ملګرتیا مه کوئ. په اسلام کې په مختلفو احادیثو کې هم د شرابو ممانعت شوی دی او په مختلفو ټکو او الفاظو باندې شوی دی. سنن ابو داود یو حدیث را اخلي، په هغه حدیث کې وایي چې په 10 کسانو باندې لعنت کړی شوی دی او دا 10 وړه کسان منسوب دي شرابو ته. په دې حدیث کې لومړی لعنت خپل په شرابو باندې شوی دی او د هغې نه وروسته هر هغه څوک چې شراب جوړوي، شراب وړي، شراب جوړولو کې کومک کوي، شراب انتقالوي، شراب خرڅوي، شراب چکي او د شراب ګټې نه ځان تغذیه کوي او دې ته ورته، یعنی د شرابو مربوط ټول اړخونه په دې باندې الله رب العالمین لعنت ورولی دی. او لعنت په دې معنی چې دغه خلک به د الله له رحمت نه د تل لپاره محروم وي. دومره په شدت سره د شرابو حرمت اسلام کړی دی ځکه چې اضرار یې هم دومره وسع او هم دومره ډیر دي. یو بل حدیث کې چې سنن ابن ماجه نقل کړی دی د حدیث نمبر 3 دی، هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې شراب د ګناهونو ځاله ده. همدارنګه مختلف احادیث د شرابو په تاوانونو، په اضرارو او په حرمت باندې راغلي دي. او مسلم شریف کې یو بل حدیث چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نقل دی، هغه فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې انه ليس بدواء ولكنه داء، یعنی شراب هیڅکله هم دوا نه ده بلکې دا خپل مرضونه دي، خپل مرض ده. په یو څه باندې چې اسلام دومره غټ بین یا بندیز لګولی دی، اوس هماغه پوښتنه لا تر اوسه شته ده چې شراب ولې په اسلام کې حرام دي. موږ وویل چې د اسلام د ممانعت تدریجونه او د دې ترڅنګ نورو ادیانو چې د دې په هکله څه ویلو هغه هم اوس راځو دې ته چې شراب ولې حرام دي. راځو دا په 3 مختلفو عنوانونو لاندې څېړو، یو طبي، دوهم قانون او دریم اقتصاد. د طب له نګاه نه د طب متخصصین وایي چې په اعصابو کې یوه ماده ده په نامه د انهبلیټي سنټر په نامه باندې، چې دا هغه ماده او هغه مرکزي ځای دی چې انسان له حیواناتو نه بیلوي. یعنی د انسان د خبرو، د درک، د پوهې، د تفاهم، د بدو کارونو نه د ممانعت، ښېګڼو ته تشویق، دا ټول له دغه مادې نه صادریږي. یعنی دغه ماده ده چې بدن ته امر کوي. د مثال په طور باندې انسان په طبیعي شکل باندې انسان دا نه خوښوي چې د خلکو په مخ کې یا په بې ځایه ځای کې او دسماتی وکړي. دا ماده د انسان بدن ته وایي چې ته یو پټ او مناسب ځای ته لاړ شه. د شرابو په څښلو سره دغه ماده فلج کېږي. څوک چې شراب وسکي یا د شرابو ته ورته بل نشهیي توکي استعمال کړي، د هغه دغه ماده انهبلیټي سنټر دا فلج کېږي. دا چې کله فلج سي، دا خپل خور نه پیژني، خپل مور نه پیژني، خپل رور نه پیژني، خپل اقتصاد نه پیژني، خپل تعلیم نه پیژني، درک له لاسه ورکي، خبرو توازن له لاسه ورکي، د خپل خولي اختیار د لاسه ورکي، تر دې حده پورې چې ټول بدن یې بې واکه شي. کله چې دا بې واکه شي نو دا هر نوع ګناه او بې اختیاري رامنځته کوي. ترڅنګ یې په طب کې وایي چې طب له نګاه نه تر ټولو مهم تاوان چې دا لري، ځیګر التهابي کوي، غټوي، معده خرابوي، شوشې خرابوي، ترڅنګ یې تریخی له منځه وړي، بډوډي له منځه وړي، ګردې له منځه وړي، د بدن څومره اعضاوي چې د وینې فشار ګډوډ کوي، حساسیت رامنځته کوي او په دې برخه کې انسان د طب له نګاه نه په لسګونو مرضونو باندې دا اخته کېږي. ځکه هر شراب چې جوړیږي د هرې میوې او هرې ذایقې سره چې جوړیږي 40% الکول په دې کې مکس وي.
چې د شرابو قوت 115% ته لوړوي. د فرانسې یو ډاکټره وایي که چیرته هر انسان په د ورځې یو پیاله هغه وړوکې پیاله شراب یا الکول وڅکي دی 115% امکان لري دی په سرطان باندې اخته شي. د ټولو سرطاني ناروغۍ او ټولو نور څومره ناروغۍ چې دي دا لکه څرنګه چې مخکې په حدیث کې وویل چې د ګناهونو جرړې ترڅنګ د مرضونو جرړه هم ده چې د انسان بدن مکمل له منځه وړي. او دا اسلام موږ ته 1400 کال مخکې ویلي. نن یې طب او د طب متخصصین دا مرضونه تخصیص کوي او موږ ته یې راښیي. د دې نه وروسته اقتصادي تاوانونه چې په شرابو کې کوم پراته دي په هغې کې موږ په ټوله نړۍ کې یوازې د یو څو ملکونو نمونې رااخلو. انګلستان هر کال په شرابو باندې 1000 میلیونه ډالر مصرف کوي ترڅو دا جوړ کړي، خرڅ کړي او خلکو ته یې ورسوي. 1000 میلیونه ډالر. فرانسیا هر کال په شرابو باندې 7000 میلیونه ډالر مصرف کوي. د څه لپاره چې د شرابو د استعمال نه وروسته کومې خسارې او تاوانونه رامنځته کیږي په فرانسیا کې یوازې د فرانس په هیواد کې د کال 1000 میلیارده فرانک فرانسوي روپیو ته د دې تاوان رسیږي. دا هم د شرابو اقتصادي تاوانونه دي چې ټولې نړۍ ته رسوي. یعنی په زرګونو میلیارده ډالر هر کال ټول هغه ملکونه چې شراب پکې آزاد دي هغه په دې مصرفوي چې بیرته په میلیونونو میلیارده روپۍ دوی ته خساره ورسیږي. د دې نه وروسته موږ د قانون له مخې او هغه جرمونه چې جنایي جرمونه پیښیږي په دې کې د شرابو د استعمال ازرار وایو. د جنایي جرمونو 80% علت د شرابو استعمال ده. په هر هغه ملک چې هغلته شراب خرڅیږي او استعمالیږي. یوازې په جرمني کې د جنایي جرمونو فیصدي 80% چې 40% یې جنسي تیری او تاوتریخوالی په جنسي تیري کې دا د شرابو له وجې نه رامنځته کیږي. او همدارنګه 40% قتل یوازې په جرمني هیواد کې هغه د شرابو له وجې رامنځته کیږي. په امریکا کې یوازې د شرابو هغه جرمونه چې د ډرایوینګ یا د موټروانۍ له وجې نه څومره حادثې شرابخوره پیښوي د کال 12000 کسان یوازې په امریکا کې وژل کیږي. په برطانیه کې هر کال د شرابو د استعمال له وجې نه 1 میلیون ماشومان متضرره کیږي یا د شراب خورو له خوا نه جنسي تیری پرې کیږي یا ډبول کیږي او یا هم وژل کیږي. هر کال په یو هیواد کې 1 میلیون ماشومان. او همدارنګه په همدې برطانیه کې هر کال یوازې د شرابو د استعمال له وجې نه چې یا دوی خودکشي کوي د نشې په حالت کې یا د مرضونو له وجې نه مړه کیږي هر کال 200,000 یعنی 200,000 انسانان د شرابو له وجې نه وژل کیږي. اسلام هغه دین دی چې هر هغه شی منع کړی چې هغه د انسانیت او د بشریت لپاره تاواني. خو هغه نړۍ چې اسلام ته د شک په سترګه ګوري هغه وروسته له پیړیو نه دې نقطې ته رسیږي چې اسلام بهترینه بندیز لګولی دی. اوس راځو بندیزونو ته. هغه بندیز چې اسلام نن نه 1400 کاله شاوخوا مخکې په 3 حکمونو کې منع کړو او په آخري حکم کې هیڅ چا بیا شرابو ته لاس ور نه وړو. هغه قانون امریکا په 1919 کال کې یا د نن تقریبا څه د پاسه 100 کاله وړاندې په پارلمان کې د زیاتو رایو په اخیستو سره دا قانون پاس کړو چې نور په امریکا کې د 1920 کال نه وروسته رسما په امریکا کې بند وي. دا هغه بندیزونه دي چې دوی د سینما له لارې د ویډیوګانو له لارې د طب له لارې د اعلاناتو له لارې د مجلو له لارې نه بې شمېره اعلانونو سره چې په میلیونونو روپۍ په دې باندې مصرفوي تر څو اوس هغه څه بند کړي چې دوی د ازادۍ اجازه کړې وه او خپله یې هم استعمالول. او اسلام له نن نه 1400 کاله مخکې بند کړي ول. نن پوه شول چې موږ د دې نه څومره خساره وینو، هم په طبي لحاظ کې، هم په اقتصادي لحاظ کې او هم په جنایي جرمونو کې. اوس ټول ملکونه
وخت په وخت سره په مختلفو قوانینو تصویبولو سره شراب باندې بندیز او بین لګوي. الحمدلله موږ په هغه دین باندې یو چې موږ د دغسې مرداریو او دغسې پلیتیو نه د اسلام د راتګ سره سم منع شوي یو او الحمدلله په نسبت د نورې نړۍ په موږ کې مړینه، په موږ کې اقتصادي تاوانونه، په موږ کې جنایي جرمونه په ټوله نړۍ کې تر ټولو کم په اسلامي هیوادونو کې، خصوصا بیا زموږ او ستاسو په افغانستان کې چې له دغه شیانو نه خلک ډېر لرې پاتې دي، ترې الله ساتلي او خوندي یو. وروستۍ نقطه هغه دا چې موږ دغه عنوان او دغه موضوع ولې انتخاب کړه. د دې لپاره کیدای شي بعضې ورونو دا اعتراض وکړي چې شراب د هغې پلور، د هغې خرڅول، د هغې استعمال په پښتنۍ سیمه کې خصوصا په افغانۍ ټولنه کې کم دی، نو موږ په دې موضوع باندې ولې هر هغه حکم چې الله کړی دی چې په هغې تر څو پوه نه شو، تر څو د هغه حکم نه خبر نه شو، که په ماشومتوب کې وي، که اوس وي، که بیا وي، تر دې چې موږ که کله هم د داسې یو حالت سره مخ شو په داسې مجلس کې یا په داسې ټولنه کې یا په داسې ملک کې چې موږ هغلته لاسرسی کولی شو، موږ ته باید زموږ د الله امر او د رسول الله صلی الله علیه وسلم احکام معلوم وي او ایمان مو په دې حد کې وي چې هیڅکله هغه شي ته لاس ونیسو چې هغه ملعون دی، ابدل شوی شی دی. دا او دې ته ورته نورو ویډیوګانو لپاره زموږ د یوټیوب، فیسبوک او نور ټول انټرنیټي کاریالونه تعقیب کړئ، سبسکرایب کړئ او زموږ سره پاتې شئ. مثبت نظریات موږ ته راکوئ، مثبت نقدونه په موږ باندې وکئ، موږ لا پیاوړي کوي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.